د دعا آداب، د دعا شرایط، د دعا د قبولي خبرې دا سلسله موږ تاسو پرونه نه شروع کړې ده. اوس د لمانځه نه بعد د دعا خبره ذکر کوي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې صحابه کرام راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، دا مسکینان صحابه راغله شکایت یې وکړه. شکایت دا وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت درجې ټولو مالدارو خلکو رانه وګټلې. ولې؟ ځکه موږ غوندې لمنځونه دیم کوي، جهاد د موږ غوندې دیم کوي، دا عمل خو سره شریک ده، لیکن مالی عبادت دی د هغه حاجت نه زیات مالونه لري، هغه مالونه د خدای پاک په لار کې لګوي او موږ هغه روپۍ وس نه لرو. مخکې که تاسو یاد وي د فقر او د غنا دواړه حالات موږ ذکر کړي وو. من وجه خو فقر بهتر ده چې 1500 کاله به فقیران صابرین چې په دنیا کې په خپل فقر صبر کړی وي، عبادت گزار فقیران وي، تر غنیانو نه به 1500 کاله مخکې جنت ته داخلي کی. دا فضیلت جزئی خو د فقر ده چې مسکینان صحابه پښتنه کوي، خو نبی علیه السلام جواب ورکوي مسکینان به تر غنیانو نه 1500 کاله مخکې جنت ته داخلي کی. لیکن یو واره چې جنت ته دننه ننوځي بیا د غنیانو مقام تر مسکینانو نه جګ ده. ولې د انسان اعمال یا بدني دي یا مالی دي. په عبادات بدنیه هم په جنت کې خپل خپل مقامات دي. د لمانځه خپل ثواب ده، د روژې خپل ثواب ده، د حج خپل ثواب ده، د جهاد خپل ثواب ده، د علم خپل ثواب ده، د ذکر خپل ثواب ده. عبادات بدنیه دي، هر یو خپل خپل ثواب لري. خو عبادات مالی هم دي. د زکات خپل ثواب ده، د صدقې خپل ثواب ده، د وسیله رحمی خپل ثواب ده، د یتیم سره کومک کولو خپل ثواب ده، د مسافر، د میلمه، د هر چا خپل خپل حقوق دي. دا ټول ثوابونه په چا ګټل کیږي؟ په مالو باندې. بیا په مال باندې مزید داسې ثوابونه ګټل کیږي چې فقیر غریب وسره کېدای نه شي. مالدار سړی د جومات جوړ کړ، دغه جومات کې چې تر قیامت پورې څومره لمنځونه کیږي هغه ته ثواب سره رسیږي که نه رسیږي. مدرسه کې کوټې جوړې کړې چې تر څو پورې مدرسه کې هغه کمرو کې طالبان اوسېږي، مطالعات کې کوي، علم حاصلوي، دی به په ثواب کې ورشریک. پولې جوړ کړه چې څومره وخت مسلمانان په هغه تګ راتګ کوي، کویه یې ویست، ټینکه یې جوړه کړه، کتابونه یې وقف کړه، مدرسې ته یې واخیسته. دا ټول صدقې دي. د دغه هرې صدقې ځان ځان ته خپل دومره ثواب ده چې هغه په عبادت بدنیو نه پیدا کیږي. خو یوه خبره دلته ذهن کې لرئ، دا موږ عوام وروڼه اکثره داسې دي چې دا موږ بیان خو نور دنیا هم اوري دغه دپاره وایم چې اکثره داسې دي چې د بدني مالي عباداتو کې نفلي او فرضي دغه کې تمیز نشي کړی. د نفلي او خپل ثواب ده، د فرضي او خپل ثواب ده. لکه فرض لمونځ، نفل لمونځ، خو فرض زکات، نفل زکات، نفل صدقه. خو جماعت چې جوړیږي یا مدرسه کې کوټه چې جوړیږي، څوک چې په خپل روپۍ جوړوي، بذات د زکات په روپۍ نه جماعت جوړوي شي، نه د زکات په روپۍ باندې کمره جوړوي شي، نه د زکات روپۍ تنخوا کې ورکوي شي. دغه به بیرته مدرسو علما حله جوړوي، زکات روپۍ چا ورکړه دی په مسکین باندې قبض کی، بیا مسکین بیرته وقف کی، مسکین وبخله چې جماعت به جوړ کړي. دغه ثواب د جماعت جوړول اوس د چا شو؟ دغه مالدار شو که دغه مسکین شو؟ دا د دغه مسکین ده چې دا چا بیرته روپۍ وقف کړي. د عوام غریبانان هم زکات په پرې کوي، هم د جماعت ثواب ګټي چې خو ما جماعت جوړ کړو، په چی چې جوړ کړو 100 لکه مې زکات روپۍ په ولګولې، تا خو زکات غاړې خلاص شوې. په جماعت مدرسه کې مې کمره جوړه کړه، چې 1 لک روپۍ مې د زکات ورکړې، تا خو زکات غاړې خلاص شوې. هغه کمره خو مسکین جوړه کړه چې هغه چا روپۍ وقف کړې مدرسې ته، هغه په روپۍ باندې جوړه شوه. نو په دغه چې موږ سر خلاصې دغه دپاره وایم چې مسلمانان غریبانان ثواب ګټي، خو چې په پوه خو شي. په جومات جوړولو چې کوم ثوابونه دي دا ټول نفلي صدقې دي. د کمرې په جوړولو چې کوم ثوابونه دي دا نفلي صدقې دي. د پل جوړولو، د ټینکۍ جوړولو، د کوهي ایستلو، د سړک جوړولو، دا ټول نفلي صدقې دي.
سرم خلاص ده دا ټولې نفلي صدقې دي خو په دغو صدقو چې کوم ثوابونه په جنت کې پیدا کیږي مسکینان غریبانانو ته نشته ولې خو روپۍ نه وي چې دا کارونه یې کړي وای دوی چې دا شکایت وکړو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وویلې هغه ورته وویلې زه به تاسې داسې کار در وښیم چې څوک د تاسې نه په رتبه کې مخکې شوي په هغو پسې به ورورسېږئ او هغه شاتني خلک چې دغه عمل نه یې کړی د هغو نه به تاسې مخته شئ د تاسې رتبه څوک نشي ګټلی او که بل چا هم دغسې عمل وکړو هغه به بیا تاسې مقام ته خود هغه هم رسیږي چې شی د لمانځه شاته لس وارې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویئ لس وارې الحمدلله 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 ویئ لس وارې الله اکبر الله اکبر الله اکبر ویئ مخکې موږ تاسې درې دېرش ویلي وو دا عدد اقل ده کم از کم لس وارې بیا زیادت علم راغی درې دېرش وارې نو تاسې به په دغه ذکر یغه روپۍ صدقه کړې او مخکې موږ تاسې د ذکر په باب کې ویلي وو د ذکر ثواب ډېر د کوي صدقې حتی تر جهاد او تر صدقې تر ټولو نه ذکر ثواب ډېر وکنه وو هغه په صدقو باندې ثواب ګټي مالدار سړی د په روپیو باندې ثواب ګټي خو ته خو بې روپیو ذکر وکړه په ذکر هغه ثواب خدای پاک درکوي دوم صحابي مبارکې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د لمانځه شاته واورېده چې سلام یې واړوه دا یې ویل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر بیا وی اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دلته اوس اوله خبر دا ده عنوان دا چې د لمانځه شاته دعا او حدیث کې چې راغله د لمانځه شاته پیغمبر علیه السلام صحابه او مسکینانو ته چې وروخو ذکر یې وروخو که دعا سبحان الله وی الحمدلله وی الله اکبر وی او باب خو دعا کې خبره ده دلته د ذکر خبره راغله مخکې موږ تاسو ویلي وو پرون ما په آدابو کې ویلي وو دعا چې قبلېږي کومه ښه قبلېږي چې مخکې ذکر وي که ذکر نه وي دای دغته وای تنبیه وکړه اول چې دعا کوي لمونځ دې وکړو لمانځه نه بعد ذکر وکړه ذکر نه بعد دعا وکړه نو دعا به دې ښه قبلېږي دا دوم حدیث مبارک کې بیا دوه شیه جمع شوه اول ذکر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لمانځه نه شاته ذکر وکړه خو ورسره د ذکر پسې متصل بیا دعا کوي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا تر اخره پورې دعا کوي اوس په دغه ځای کې یوه لنډه اسانه خبر چې دا د لمانځه شاته دعا د لمانځه شاته دعا نفس دعا خو په احادیثو ثابته ده امر پر راغلی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د ابو داود روایت ده دوم روایت مسلم ده په ابو داود روایت کې مختصر راغلی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې یا معاذ زه د تا سره محبت لرم نو زه تا ته دا وایم چې د لمانځه شاته دا دعا مه پرېږده دعا یې وروښوه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك د مسلم په روایت کې بیا ښه تفصیل ده حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت معاذ رضی الله عنه د لاس نه نیولی او بیا ورته چې یا معاذ والله زه د خدای د رضا دپاره د تا سره محبت لرم مخکې موږ تاسو ویلي چې چا سره محبت اظهار د دغه خپل محبت وکړي چې د یو طرف نه هم توجه برابر پیدا شي ځکه چې د یوه طرف نه محبت وي د بل طرف نه نه هغه محبت کې دوام نشي راتلی دا چې تا چا سره محبت ده خو هغه په دغه نه ده خبر چې دی د خدای د رضا دپاره د ما سره محبت کوي د هغه د طرف نه التفات نه وي ته ښه ګزاره ورسره کېده نه وي خو یې ته هم زړه مړ کېږي او چې هغه پوه شي چې دی د ما سره محبت لري نو بیا به دا هم ښه توجه درته کړي نو بیا محبت ورځ په ورځ پسې زیاتېږي او د مسلمان سره محبت د خدای د رضا دپاره بهترین د عباداتو ده لاس هم په لاس کې ورکړی او بیا ورته چې زه د خدای د رضا دپاره د تا سره محبت لرم بیا ورته چې ګوره چې د لمانځو شاته دا دعا ویره نه کړي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
امر پر هغه کرانغی چې لمانځه شاته دا دعا ویرانه کی او مخکې موږ تاسو ویلي وو په ترمذي شریف کې چې دعا چې ښه قبلیږي د لمانځو شاته ښه قبلیږي یو ځای د قبولیم دا ده دا خو د نفس دعا په باب کې احادیث چې د لمانځه شاته دعا شته خپل پیغمبر علیه السلام هم کړی امر هم په کړی ترغیب هم ور کړی امر هم په کړی ترغیب هم ور کړی یو دعا په هیئت اجتماعي ده دا په هیئت اجتماعي چې دا موجوده وخت کې کوم رواج ده چې امام مخ راواړي امام لاس پورته کی ټول قوم لاسونه ورسره پورته کی په هیئت اجتماعي باندې چې دعا کوي وای شانورشاه کشمیری سیبلی کی چې په داسې هیئت اجتماعي باندې دعا نه به خصوص ثابته ده د پیغمبر علیه السلام نه او نه ممانعت ثابته مهم ځای دغه ځای ده وای بدعت هغه ته ویل کېږي چې ممانعت ثابت وي اصل پاشاو کې اباحت او الته ترغیب د چې لمنځو شاته دعا ښه قبلیږي الته ترغیب د چې په اجتماعي دعا ښه قبلیږي موږ تاسو حدیث ویلی و چې یو قوم چې په ګډه لاسونه پورته کړي الله تعالی دغه حیاناک ذات کریم ذات د لاسونه نا امیده نه پرېږدي اوس د هیئت اجتماعي د دعا هم ترغیب د چې هغه ښه قبلیږي د لمانځه نه شاته هم ترغیب د چې د لمانځه نه شاته ښه قبلیږي نو چې د لمانځه نه شاته هم شي او په هیئت اجتماعي هم شي دواړه د قبولي اسباب یو ځای شي ممانعت چیرې ده دا نن سبا خلک دا یو جانب اخلي دا بل جانب ته نه دور پام چې ته خبر کوي وای دلیل دا په کوم حدیث ثابت ده اوس دا په کوم حدیث ثابت ده دا ته چې ماته وایي چې نشته دا نشته په کوم حدیث ثابت ده ته خو دا لاندې داسې ورته خو دا نشته راته ثابت کا نبی علیه الصلاة والسلام چې صحابه به د حکمونه نازل نه وو په یغو کې به پښتنه شروع کړه د خوشکنه ورته وکړه پرېږدئ چې ما تر څو تاسې پرېښیې فصل پاشاو کې به حتی چې تر څو پورې منع نه راغلی نو بدعت خو دغه ویل کېږي چې رفع د سنت وي هلته ممانعت شرعي پکې موجود وي اصل موجود د پیغمبر علیه السلام خپله د لمانځه نه شاته دعا کړې اصل ثابت ته نبی علیه السلام په اجتماعي دعا په استسقا کې کړې موږ تاسو ویلي دي هم اجتماعي دعا ثابته هم نفس دعا د لمانځه نه شاته ثابته او چې د لمانځه نه شاته هم شي په هیئت اجتماعي هم شي ممانعت ځای د ثابت کی څوک چې منع په کوم دلیل ده موږ نه د جواز ثبوت کوي جواز خو د قواعدو نه ثابت شو دا خو هم قاعدې دي اصول دي د حدیثو چې لمانځه نه شاته دعا ښه قبلیږي نبی علیه السلام په خپله کړې ده او دا چې په هیئت اجتماعي کړې که نه ده کړې بالخصوص په هیئت اجتماعي ده نه ده کړې او د نفلو نم شاته د سنتو نم شاته نبی علیه الصلاة والسلام دعا بیا لاسم پورته کول مرتن یا مرتين وای دام ثابت دي مرتن یا مرتين دام ثابت دي اوس نو چې یو واره نفس ثبوت راغی پیغ باندې وای بدعت اطلاق څنګه سړی چې د سنتو نشاته دعا دا بدعت ته یو واره د کړي پیغمبر علی السلام په ټول عمر دی یو واره کړي ثبوت راغی کرانه غي به بدعت اطلاق څنګه پکې